السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسو به په نننۍ برنامه کې د تناسب نامعلومې برخې لی پیدا کولو سره آشنا شو. دقت وکړئ، په تیره برنامه کې موږ او تاسو ویل چې که چیرې دوه یا له دوه څخه زیات نسبتونه مساوي شي تناسب بلل کیږي. په دې کې تناسب کې کچيري وغواړو د A قیمت یا A برخه پیدا کو، په دې ډول پیدا کیږي A مساوي کیږي B ضرب C، B ضرب C تقسیم D باندې. کچيري وغواړو د B برخه پیدا کو نو B مساوي کیږي A ضرب D، A ضرب D تقسیم سی باندې. کچيري وغواړو د سی برخه پیدا کو، کچيري وغواړو د سی برخه پیدا کو نو سی مساوي کیږي A ضرب D تقسیم B باندې. او کچيري وغواړو د D برخه پیدا کو D مساوي کیږي D مساوي کیږي B ضرب C، B ضرب C تقسیم A. په لاندې ډول زده کړئ، دقت کوئ. یعنی په دې ډول زده کړئ، موږ ویلی وو چې A ضرب D طرفین کیږي، B ضرب C وسطین کیږي. دقت کوئ، کله چې طرفین کې کومه برخه غوښتلې وه د یعنی که A غوښتلې وه D مخرج ته ځي او وسطین صورت ته ځي. که چیرې D غوښتلې وه A مخرج ته ځي او وسطین حاصل ضرب صورت ته ځي. دقت کوئ، که چیرې B غوښتلې وه C مخرج ته ځي او طرفین حاصل ضرب صورت ته ځي. که چیرې C غوښتلې وه B مخرج ته ځي او د طرفین حاصل ضرب صورت ته ځي. یعنی په دې ډول در سره زده کوئ. مثالونو ته دقت وکړئ. لومړی مثال په دې ډول ده، ویلی دی چې 2 پر M مساوي ده 2 پر 4 سره. تاسو د M قیمت پیدا کړئ. M پر 2 مساوي ده 2 پر 4 سره. تاسو د M قیمت پیدا کړئ. تاسو د M قیمت پیدا کړئ. دقت کوئ، طرفینو کې یعنی M نه معلومه ده نو M مساوي کیږي د وسطینو حاصل ضرب صورت کې طرفینو 4 مخرج ته ځي نو M مساوي کیږي 2 2 4 کیږي 4 تقسیم 4 مساوي کیږي ل 1 سره. دویم مثال ته دقت وکړئ. دویم مثال په دې ډول ده، ویل دي چې 2 پر N مساوي دي 2 پر N مساوي کیږي 6 پر 9. تاسو د N قیمت پیدا کړئ. نو N مساوي کیږي 2 ضرب 9 تقسیم 6. N به مساوي شي. دقت کوئ، داسې هم کولی شئ چې ضرب کوئ په 6 وویشئ یا اختصار تر سره کوئ. یعنی په دې ډول 2 ضرب 9 18 تقسیم 6 مساوي کیږي ل 3 سره. یا داسې کولی شئ 2 ضرب 6 2 ضرب 3 6 3 ضرب 3 9 1 ضرب 2 2 1 ضرب 2 2 مساوي کیږي ل 3 سره. دریم مثال ته دقت کوئ. ویلی دی چې 2 پر X مساوي کیږي 2 پر X مساوي کیږي ل 4 پر 6 سره. تاسو د X قیمت پیدا کړئ. X مساوي کیږي، دقت کوئ، 4 مخرج ته ځي 2 ضرب 6.
یو ضرب دوه دوه، دوه ضرب دوه څلور کی، شپږ تقسیم دوه مساوي کیږي له درو سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. څلورم مثال په دې ډول ده، ویلی دی چې x پر 3 مساوي کیږي له y پر 10 مساوي کیږي له z پر 15. x مثبت y مثبت z مساوي ده له 9 سره. وای تاسو د x قیمت پیدا کړئ. x مثبت y مثبت z مساوي کیږي له 9 سره. تاسو د x قیمت پیدا کړئ. ما په تیره ورځ برنامه کې تاسو ته یادونه وکړه چې د تناسب حیثیتونه هر یو ډیر اړین ده. نظر همغې خواصو ته به موږ او تاسې همدغه سوال ساده کوو. دقت وکړئ. x پر 3 y پر 10 z پر 15. د x مثبت y مثبت z قیمت یې روکړه ده، د x قیمت یې غوښتله ده. موږ تاسې یو خاصیت ویلی و، نظر هغې ته x مثبت y مثبت z. دقت کوئ، یعنی صورت کې جمع کولی شو، مخرج کې 3 مثبت 10 مثبت 15 مساوي کیږي x پر 3، یعنی یو ثابت ده. که چیرې صورتونه ته نظر وکړو، د دې قیمت روکړل شوی ده مساوي ده له 9 سره. که مخرجونه جمع کړو 3 10 14 15 18 سره مساوي کیږي x پر 3. که اختصار وکړو 1 9 9 2 9 18 2 ضرب x 2x کیږي. په دې ډول 2x 1 ضرب 3 اطراف تقسیموو په 2 باندې، نو x به مساوي شي 3 پر 2 سره یا 1.5 سره. هر چا چې د تیرې ورځې حیثیتونه دقیق یاد کړي، انشاءالله په نننی درس کې به هیڅ مشکل ونه لري. 15 مثال ته دقت وکړئ. 15 مثال په دې ډول ده، 2 پر x منفي 2 پر 2x منفي 15. وای تاسو د x قیمت پیدا کړئ. د x قیمت د پیدا کولو ته دقت کوئ. څه ډول پیدا کیږي؟ موږ ویلی و په تیر درس کې چې طرفان حاصل ضرب مساوي کیږي د واسطین حاصل ضرب سره، یعنی 2 ضرب 2x منفي 15 مساوي کیږي 2 ضرب x منفي 1. دقت کوئ. 2 ضرب 2 4 کیږي، منفي 2 ضرب 15 له 10 سره کیږي. 2 ضرب x 2x کیږي، منفي 1 ضرب 2 سره مساوي کیږي. دقت کوئ. موږ او تاسې به انشاءالله په معادله کې زده کړو، کله چې یو عدد یا یو ثابت د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی. منفي ده، دا علامه به مثبت شي، دا مثبت ده. کله چې د مساواتو نه راړو علامه به منفي شي. یعنی په دې ډول 4x منفي 2x مثبت ده، منفي بشي منفي 2. دی علامه منفي ده د لاسو، کله چې مساواتو نه اوړي علامه به مثبت شي، نو مساوي کیږي. دقت وکړئ. 2x منفي 2x 2x سره مساوي کیږي، منفي 2 مثبت 10 مساوي کیږي له 2 سره. اطراف په 2 باندې ویشو،
نو د x قیمت به مساوي شي له 4 سره. انشاءالله چې تاسې به یو څه اندازه له مسایلو سره د په تناسب کې د نامعلومه جز له پیدا کولو سره آشنا شوي وای. یو بل مثال ته دقت وکړئ. دا مثال هم دې ته مشابه ده. که چیرې په دې نه وای پوه شوی دقت وکړئ. په دې مثال کې به انشاءالله په مفهوم باندې پوه شئ. a پر 3 مساوي ده له b پر 9 مساوي کېږي له c پر 10. c پر 10 د a مثبت b مثبت c قیمت راکړل شوی ده. a مثبت b مثبت c قیمت راکړل شوی ده مساوي د له 8 سره. وای تاسو د a قیمت پیدا کړئ. تاسو یې د a قیمت پیدا کړئ. دقت وکړئ څه ډول پیدا کیږي. دا په دې ډول پیدا کیږي. موږ تاسې لیکلی شو a مثبت b مثبت c تقسیم 3 مثبت 10 10 مثبت 10 شل کیږي مساوي د یو a پر 3 سره. دې قیمت هم موږ ته راکړل شوی ده چې مساوي ده له 8 سره. یعنې 8 تقسیم شل مساوي کیږي د a پر 3 سره. صفر له صفر سره حتمي. که اختصار وکړو 1 ضرب 2 2 2 ضرب 3 شپږ کیږي. 1 ضرب a سره مساوي کیږي 3 ضرب 3 له 9 سره مساوي کیږي. په دې کې دقت کوئ. که چیرې موږ او تاسو ته ویلی چې د b قیمت پیدا کړئ بیا هم په همدې ډول مخکې ځو او یوازې د a پر 3 په ځای b پر ولیکو د b قیمت به پیدا شي. که چیرې د c قیمت یې غوښتلی وي بیا هم په همدې ډول لیکو مخرج په همدې ډول لیکو یوازې د a پر 3 پر ځای c پر 3 لیکو او په همدې ډول به د c قیمت انشاءالله لاسته راشي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. و مثال ده x مثبت y x مثبت y x منفی y مساوي کیږي a پر b سره. یعنی په دې ډول تناسب راکړل شوی ده. ویلی دي چې تاسو د a منفی b او a مثبت b قیمت پیدا کړئ. د دې قیمت پیدا کولو دپاره دقت کوئ څه ډول پیدا کیږي. موږ او تاسې لرو a x مثبت y b x منفی y یعنی د a پر ځای لیکو. دقت کوئ د a پر ځای لیکو x مثبت y x مثبت y منفی د b پر ځای لیکو x منفی y x منفی y. په دې ډول په مخرج کې دقت کوئ د a پر ځای بیا هم x مثبت y لیکو x مثبت y لیکو مثبت د b پر ځای x منفی y لیکو x منفی y لیکو. په مخرج کې y له y سره ختمیږي. یعنی په دې ډول که چیرې منفي صورت کې ضرب کو همدغه منفي علامه به مثبت کې د x علامه به منفي کې نو x به له x سره ختم شي مثبت y به
مساوي له مثبت 2 وای سره شي. په دې ډول په مخرج کې x مثبت x مثبت 2x کېږي. 2 له 2 سره ختمېږي. جواب کېږي y پر x. جواب مساوي ده y پر x سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. اتم مثال ده A پر B مساوي C پر D مساوي ده له 3 پر 4 سره. وای تاسو د A مثبت B پر A ضرب C مثبت D پر D قیمت پیدا کړئ. دا قیمت څه ډول پیدا کیږي؟ دقت وکړئ. په دې ډول پیدا کولی شو. دقت کوئ. په دې باندې موږ او تاسې پوهیږو چې صورت کې 3 لیکل شوي دي. دا په دې معنا چې 3 مساوي له C سره 3 مساوي له A سره دي. 4 مساوي له D او 4 مساوي له B سره دي. یعنی لیکلی شو. دقت کوئ. د A پر ځای 3 مثبت د B پر ځای لیکو 4. د A پر ځای بیا هم 3 لیکو ضرب د C پر ځای 3 لیکو مثبت د D پر ځای 4 لیکو او د D پر ځای بیا هم 4 لیکو. نو مساوي کېږي. دقت وکړئ. 3 4 اوه 3 دی په خپل حال 3 4 اوه 4 دی په خپل حال. 2 ضرب اوه مساوي کېږي له 9 سره. 3 ضرب 4 مساوي کېږي له 4 سره. انشاءالله چې یو څه اندازابو په دې باندې پوه شوي وای. اخرنی مثال د دقت کوئ. اخرنی مثال په دې ډول ده. راکړل شوی ده چې x پر A y پر B z پر C z پر C مساوي کېږي اوه پر 2 سره. x مثبت y مثبت z x مثبت y مثبت z قیمت مساوي ده له 0 سره. وای تاسو د A مثبت B مثبت C قیمت پیدا کړئ. د دې قیمت پیدا کولو دپاره موږ تاسې کولی شو د تناسب صورتونه او مخرجونه له یو بل سره جمع کو او دا خاصیت په تیر درس کې موږ او تاسې زده کړی و. په دې ډول دقت کوئ. x مثبت y مثبت z A مثبت B مثبت C مساوي کېږي له یو ثابت سره. یعنې کا موږ او تاسې یاده کړې وه. د کا پر ځای قیمت اچول شوی ده اوه پر 2. موږ تاسې ته د صورت قیمت راکړل شوی ده. د دې پر ځای راکړل شوی قیمت لیکو. په دې ډول دقت کوئ. اوه زره A مثبت B مثبت C اوه پر 2. په دې ډول لاسته راوړو. دقت کوئ. 2 ضرب اوه زره 2 ضرب
اوه زره. اوه ضرب A مثبت B مثبت C. اطراف په اوه باندې ویشو ځکه موږ څخه یوازې د C قیمت د A مثبت B مثبت C قیمت غوښتلی ده. اطراف اوه باندې شو. اوه بولي اوه سره ختم شي. یو ضرب اوه اوه، یو ضرب اوه اوه کېږي. A مثبت B مثبت C به مساوي شي. یو ضرب دوه دوه. درې صفره په خپل حال یعنی قیمت مساوي کېږي له 2000 سره. یو فعالیت درته لیکم. د فعالیت په لیکلو سره هم د نن ورځې درس پای ته رسوو. دقت وکړئ فعالیت په دې ډول ده. تاسو فعالیت بغیر لیکل کولو مه پرېږدئ. برنامه دقیق وګورئ. کله چې همدغه سوالونه چې ما درته کار کړی په دې باندې تاسو کار وکړو له هغې څخه وروسته فعالیت مه پرېږدئ. په فعالیت باندې حتما کار کوئ. A پر B مساوي کېږي له 3/4 سره. وایي تاسو د A مثبت B تقسیم A قیمت پیدا کړئ. A پر B مساوي کېږي 2/3. وایي که چیرې 2A مثبت B مساوي وي له 4 سره تاسو د B قیمت پیدا کړئ. دریم مثال په دې ډول ده. x پر 3 که چیرې مساوي وي له 4/12 سره وایي تاسو د x قیمت پیدا کړئ. څلورم مثال په دې ډول ده. x پر 1.2 که چیرې مساوي وي 15 صفر 3.6 سره 3.6 وایي تاسو د x قیمت پیدا کړئ. پنځم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې A پر 2 مساوي وي له B پر 3 مساوي وي له C پر 4 وایي که چیرې قیمت راکړل شوی وي د 3A منفي B مثبت 2C مساوي وي له 6 سره نو تاسو یې د B قیمت پیدا کړئ. کله چې تاسو په دې فعالیت باندې کار وکړو او حل مو کړلو انشاءالله فعالیت یا تمرین باندې مو کار وکړو حل مو کړلو انشاءالله که په فورم کې وي او یا کوم کتاب کې کوم سوال سره مخامخ شئ بغیر لیکل کولو به له تاسو څخه پاتې نشي. او که کوم سوال داسې سوال سره مخامخ شوئ چې د هغې په حلولو باندې تاسو برلاس نشوئ ما ته یې ولیږئ انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به زه درته حلومه. تاسو هم مهرباني وکړئ خپل صنفیان ملګري مو خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسو څخه ګټه واخلي او دغه تمرین چې درته زه یې لیکم
د اکثره مادي پر کانکور لیپرمو څخه سوالونه پکې راټول کړي دي دغه تمرین باندې تاسو بنهایت زیات کار کوئ او هغه سوالونه چې ما درته حل کړ دي په دې کې هم کانکوري سوالونه شتون لري. دا وه د نننۍ ورځې برنامه. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.